زموږ د نړۍ 15% برخه اوبو او پاتې 25% وچه ځمکه ده، خو دا 25% وچه ځمکه هم تر ننه پورې چا په پوره توګه نه ده لیدلې. د یو اټکل مطابق د ځمکې تر 50% زیاته برخه تر ننه پورې چا نه ده لیدلې. د ځمکې دې نالیدلې برخه کې ګڼ وحشتناک ځنګلونه، له وریځو سره خبرې کوونکې لوړ خطرناک غرونه او بې حده پراخې دښتې پرتې دي، چیرته چې د انسان تګ ناممکنه خبره ده. خو بیا هم لږ تر لږه انسانان پوهیږي چې په دې ځایونو کې څه موجود دي. خو د ځمکې تر ټولو لویه برخه داسې ده چې د هغه په اړه انسان هیڅ نه پوهیږي چې هلته څه شی موجود دي، او هغه برخه ده وحشتناک سمندر. انسانان یوازې د سمندر د 5% برخې په اړه معلومات لري. موږ په دې هم نه پوهیږو چې سمندر څومره ژور دی، له ماهیانو پرته سمندر کې کوم ډول نور مخلوقات ژوند کوي، او د سمندر په تر ټولو ژوره برخه کې کوم رازونه پټ دي. سمندر دومره ژور دی چې موږ یې په اړه فکر هم نشو کولای. د څېړونکو او ساینس پوهانو د یو اټکل له مخې که موږ د دنیا ټوله وچه ځمکه، لوړ غرونه او ټول لوړ بلډینګونه په سمندر کې وغورځوو، نو ټوله دنیا به له 3 کیلومتره لوړو اوبو څخه ډکه شي. د څېړونکو د دې اټکل د پوهېدو لپاره موږ د سمندر له سطحې څخه پیل کوو. د سمندر له سطحې څخه 40 متره ژور هغه برخه ده تر کوم ځایه چې سکوبا ډایورز یا لامبو وهونکو ته د تلو اجازه شته. له دې لاندې د 93 متره په ژوروالي کې د مشهورې بریتانوۍ کښتۍ لوسیټانیا پاتې شونې موندل شوي وو چې په 1950 کال کې ډوبه شوې وه. لږ نور لاندې د 100 متره په ژوروالي دا د لامبو وهونکو لپاره ډیر خطرناک ځای دی. که د ژور سمندر لامبو وهونکي په دې ځای کې له پوره وسایلو کار وانخلي او احتیاط ونه کړي، د اوبو د ډیر فشار له کبله به یې د بدن ډیری غړي کار پرېږدي. خو د دې باوجود استرالیوي لامبو وهونکي هاربرټ نیچ 214 متره لاندې لامبو وهلې وه او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی وو. له دې نور هم که ښکته لاړ شو، د 332 متره په ژوروالي کې هغه ځای دی چې یو بل مصري لامبو وهونکي احمد ګبر دې ځای ته په لامبو وهلو وړاندې ټول ریکارډونه مات کړي وو. که احمد 111 متره نور هم لاندې تللی وای، هغه به 443 متره ژوروالي ته رسېدلی وای، او دا دومره ژوروالی دی څومره چې د نیویارک امپایر سټیټ بلډینګ لوړوالی لري. که لږ نور هم لاندې لاړ شو، نو د 500 متره په ژوروالي کې دا هغه ځای دی چیرته چې د نړۍ تر ټولو لوی مخلوق بلو ویل لامبو وهلی شي. د بلو ویل وزن 150,000 کیلوګرامه دی او هغه د سمندر تر 500 متره ژوروالي پورې لامبو وهلی شي. د سمندر ژوروالی ته که له دې هم ډیر نظر وکړو، د امریکا سی ولف سبمرین یا اوبتل چې یو اټومي سبمرین دی، هغه هم په سمندر کې له 500 مترو څخه لاندې نشي تللی، ځکه چې له دې وړاندې د اوبو فشار خپل زور ښکاره کول پیلوي. د 515 متره ژوروالی کې د اوبو فشار دومره زیات وي لکه په یو انسان باندې له پاسه چې یوه لویه میخه ودرول شي. خو د امپرر پینګوین په نوم دا لامبو وهونکي مرغان د دومره فشار د زغملو وړتیا لري او د سمندر تر 515 متره ژوروالي پورې لامبو وهلی شي. که نور هم ښکته لاړ شو، د 810 متره ژوروالی دومره دی لکه د نړۍ تر ټولو لوړ بلډینګ برج خلیفه چې څومره لوړوالی لري، او دا د سمندر هغه برخه ده تر کوم ځایه چې د لمر رڼا رسیدلی شي. خو که لږ نور هم ښکته لاړ شو، د 1000 متره په ژوروالي کې د سمندر هغه برخه ده کوم ته چې سکیري زون یا ویرونکې سیمه ویل کیږي. تر دې ځایه د لمر رڼا نه رسیږي او هرې خواته یوازې تیاره او خاموشي خوره ده. دلته د اوبو فشار تر 1500 PSI پورې رسیږي او دا دومره فشار دی لکه یو افریقایي میخه چې په یوه وړه سیکه باندې ودرول شي. د سمندر په دې ډارونکې برخه کې د جاینټ سکویډ په نوم مخلوقات هم پیدا کیږي چې دا د ژور سمندر ډیر وحشتناک ژوي ګڼل کیږي. له دې هم که لاندې لاړ شو، د 1280 متره په ژوروالي کې د لیدر بیګ سی ټرټل په نوم مخلوقات موندل کیږي. دا په نړۍ کې موجود له ټولو ټرټلونو څخه لوی دي او وزن یې 100 کیلوګرام بلل کیږي. د 2000 متره په ژوروالي کې بلیک ډریګن فش موندل کیږي. دا د سمندر د تیارو په څیر بالکل تک تور وي چې یوازې د تیز رڼا په صورت کې لیدل کیدای شي. خو د خپل سترګې دومره تیزې دي چې په هر ډول تیاره کې هر څه لیدلی شي.
د سمندر په 2250 متره ژوروالي کې د سپم ویل او کولوسل سکویډ په نوم ډیر خطرناک مخلوقات موندل کیږي. دا کولوسل سکویډ 14 متره اوږده وي او 250 کیلو وزن لري. د ده په جالونو کې ډیر تیره غاښونه موجود دي چې د ښکار کولو په وخت کې ترې استفاده کوي. کولوسل سکویډ او سپم ویل د یو بل دښمنان دي. د دوه روډ رولرو هومره وزن لرونکی سپم ویل د کولوسل سکویډ په وړاندې مقابله نشي کولای او کولوسل سکویډ یې په اسانۍ سره وژلی شي. د سمندر ساحل ته د راپورته شوي دی مړ سپم ویل په باډۍ باندې چې کومې د شوګارو نښې ګورئ دا د همدې کولوسل سکویډ لخوا پرې جوړې شوي دي. د 3800 متره په ژوروالي کې د مشهورې ټایټانیک کښتۍ پاتې شونې تر اوسه پورې پراته دي. که 200 متره نور هم ښکته لاړ شو د 4000 متره په ژوروالي کې د سمندر هغه برخه پیلېږي کومې ته چې ابیسل زون ویل کیږي. دلته په حیرانونکي ډول د اوبو فشار تر 11,000 PSI پورې رسیږي او دا دومره ډیر فشار دی لکه یو بې حده وزن لرونکی پیل چې په یوه کوچنۍ سکه باندې ودرول شي. دلته د سمندر ډیر عجیبه مخلوقات هم موندل کیږي لکه فینګ ټوټ، انګلر فش او وایفر فش. 4181 متره په ژوروالي کې په دوهمه نړیواله جګړه کې د ډوبې شوي جنګي کښتۍ پاتې شونې موندلی شئ. له دې نور هم که لاندې لاړ شو د 6000 متره په ژوروالي کې د سمندر هغه برخه پیلېږي کومې ته چې هیډل زون ویل کیږي. دې برخې ته یې دا نوم ځکه ورکړی دی چې په پخوانۍ زمانه کې به یې د ګریک په مذهب کې هیډي د مرګ پرښتې ته ویل او د هغوی عقیده وه چې له مرګ څخه وروسته هیډي بد خلک د سمندر تیاره تل ته وړي چیرته چې د دوزخ منظره موجوده ده. په دې برخه کې د اوبو فشار د سمندر له سطحې څخه 1100 واره ډیر دی. یعنې دلته د اوبو فشار دومره ډیر وي چې یو د مرمۍ ضد موټر په 1 ثانیه کې د کاغذ د ټوټې په څیر کات کولی شي.